بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا لا يتصور له تعالى أجزاء ينحل وينقسم إليها كالجسم. غرض د شارح قاضي په دې عبارت سره هغه دفع د یو وهم ده. وهم کو کنه چې مخکې شارح قاضي ابطال د اجزاء تالیفیه وکړه چې د الله تعالی د لپاره اجزاء تالیفیه نشته، اجزاء ترکیبیه نشته. نو د دې نه وهم پیدا کېدو چې ولا د الله تعالی د لپاره به اجزاء تحلیلیه وي، ځکه اجزا خو دوه قسمه دي، یو تالیفیه دي یو بل تحلیلیه دي. خبره کوم نو مخکې ابطال د چا وکړه شارح قاضي؟ د اجزاء تالیفیه. نو د اجزاء تحلیلیه او تالیف ابطال خو ونه که کنه. نو وهم کو چې ولا د الله تعالی د لپاره به اجزاء تحلیلیه وي، که نه وای خو شارح قاضي به ابطال کړی وای، کنه نفي به کړی وه، او حالانکه د الله تعالی د لپاره اجزاء تحلیلیه هم نشته. نو شارح قاضي جواب کوي وایذا لا يتصور، حاصل لا ده چې نه د الله تعالی د لپاره اجزاء تحلیلیه هم نشته. دلته نفي کوي، د اجزاء تحلیلیه او نفي دلته وکوله، او د اجزاء تالیفیه او نفي مخکې وکوله. ټیک ده. نو غرض د شارح قاضي یو غرض دفع د چا شوه؟ د وهم شوه. دوهم غرض دفع د یو اعتراض ده. حاصل له اعتراض دا ده چې ستا دغه دلیل نه دی لأنها اما واجبات او ممکنات هالکة الذات فكيف يتقوم. دا دلیل چې دا مطابق نه دی د مدعا سره. ولې؟ ځکه مدعا د عامه ده او دلیل خاص ده. مدعا د عامه ده، مدعا دا ده چې د الله تعالی دپاره مطلقا اجزا نشته، نه اجزای تالیفیه او نه اجزای تحلیلیه. او دا دلیل دی چې ویلې کنه په دې سره د ابطال د اجزای تالیفیه وکړه. د چا دی وکړه؟ اجزای تالیفیه. نو دلیل خاص او مدعا څه شوه؟ عامه شوله. نو دی جواب کوي وایذا، حاصل دا دی چې نه، که دلیل خاص ده مدعا هم خاصه ده. مدعا هم هلته دا وه چې د الله تعالی دپاره اجزای تالیفیه نشته، همغه دلیل شو. د اجزای تحلیلیه او ابطال هغه په بل دلیل سره کوي. وایذا لا يتصور له تعالی. په دې باندې پوه شوئ؟ نو غرض د شارح قاضي یا دفع د یو وهم ده، او یا چې د شابسي دفع د اعتراض ده. اوس راشه دې خبرې ته چې اجزای تالیفیه او اجزای تحلیلیه څه ته وایي؟ اجزای تالیفیه هغه اجزا دي چې هغه په وجود کې د وجود د کل تابع نه وي، چې هغه په وجود کې د وجود د کل تابع نه وي. کل به نه وي هم دوی به وي، کل به نه وي هم دوی به وي. لکه دغه دیوال، دا دیوالونه دا د دې بیت اجزای تالیفیه دي. دا دیوالونه د دې بیت څه شی دي؟ بیت به نه وي، یا دیوالونه به وي، فقط چت به پې نه وي که نه، فقط څه شی به وي؟ دیوالونه به وي. نو دا په وجود کې د وجود د کل تابع شول. که په وجود کې د وجود د کل تابع وای، نو خو بیا به دا مقصد وکنه چې د وجود د کل نه بغیر به دا نه موجودېدل، د وجود د کل نه بغیر به دا نه موجودېدل. پې پوه شوئ؟ دې ته اجزای تالیفیه وایي. تالیف معنا ترکیب. او بل اجزای تحلیلیه دي. اجزای تحلیلیه هغه اجزا دي چې هغه په وجود کې د وجود د کل تابع وي، هغه په وجود کې د وجود د کل تابع وي. لکه دا دیوال دی مثلا، دا کل فرض که کنه، دا دیوال کل دی، دا په دې کې څلور ربع فرض کا، څلور حصې داسې فرض کا. نو ګورئ دا څلور ربع دا د دې دیوال اجزای تحلیلیه دي. دا د دې دیوال څه دي؟ اجزای تحلیلیه دي. دغه ربع، ثمن، نصف، خمس، سدس دا په وجود کې د وجود د کل تابع دي. ګوره چې دا دیوال نه وي نو د دیوال ربع به وای، چې دا دیوال نه وای نو په دې دیوال کې به ثمن، خمس، سدس، ثلث دا شیان وای نه. په ایمان پې پوهېږي؟ شرح صدر پې وشوه؟ پوه شو انشاءالله. نو دا اجزای تحلیلیه دي. اوس راشئ د اجزای تحلیلیه یو خبره ما تاسو ته بار کړې ده، دي ملګرو ته دا یاد ساتي، دا ډېر ځای کې درته په کار راځي. موږ دلته ویلې که نه چې وایذا لا يتصورو کې مو د شارح قاضي څو غرضه بیان کړه؟ دوه غرضه، یو هم دفع د وهم او بل چې د دفع د یو اعتراض. هغه وهم دا و که نه
چې ماتن چې دی شارح قاضي ابطال د اجزای تالیفیه وکړه د اجزای تحلیلیه او ابطال ونه شه نو دې نه خو معلومیږي چې ولا د الله تعالی دپاره به اجزای تحلیلیه وي په دې باندې ورسېدي او حالانکې موږ او تاسو په اصولو کې وایو په اصول شاشي کې په نور الانوار حسامي وغیره کې چې مفهوم مخالف د احنافو په نسبت باندې نه دی معتبر مفهوم مخالف نو کنه نو که دلته ابطال ونم که د اجزای تحلیلیو فقط ابطال د اجزای تالیفیه وکړه نو د دې نه خو چې دا معلومیږي چې ولا د الله تعالی دپاره به اجزای تحلیلیه وي دا خو په طریقې د مفهوم مخالف سره معلومیږي او مفهوم مخالف د احنافو په نسبت باندې معتبر نه دی په دې باندې پوهېږي دا یاد ساتئ ښه دا ډېر ځای کې درته په کار راځي نو ما تاسو ته بار بار ویلی دي مفهوم مخالف د احنافو په نسبت باندې په نصوصو کې نه دی معتبر په چا کې په نصوصو کې نه دی معتبر قرآن او حدیث کې په فقهي مسایلو کې په مسایلو د فنونو کې په محاوراتو کې او په نصوصو کې په وعید کې بیان القرآن لیکلي دا د وعید خبره فقط بیان القرآن لیکلي ده په نصوصو کې په وعید کې مفهوم مخالف بیا معتبر دی په دې باندې سری مختصر فن ثالث هم لیکلي نور الانوار هم لیکلي د هند نکاح حاشیه هم لیکلي او دا د وعید خبره چا کړې ده بیان القرآن کړي په دې باندې ورسېدي ان شاء الله دا بس ده شي اوس راشه شارح قاضي و اذن لا يتصوروا سره هغه دوه دلیل وایي په دې خبره باندې چې د الله تعالی د لپاره اجزای تحلیلیه نشته یو دلیل دا دی و اذن لا يتصور له تعالی او بل دلیل چې دی و اذن هي لذوات هیولانیه لاندې پیدا کړ دویمه کرخه کې اول دلیل دا دی ما ته ګوره دا اول دلیل حاصل وایو د اول دلیل حاصل دا ده چې د الله تعالی د لپاره اجزای تحلیلیه نشته ولې وایي ځکه که د الله تعالی د لپاره اجزای تحلیلیه راشي نو بیا به الله تعالی واجب ونه ګرځي که د الله تعالی د لپاره اجزای تحلیلیه راشي نو بیا به الله تعالی واجب ونه ګرځي تعالی باطل دی که نه دا چې الله تعالی واجب نشي دا خو باطل دی ځکه الله تعالی واجب الوجود دی ولې که واجب نشي خو ممکن به ځکه موجود خو منحصر دی په همدې دوه قسمینو کې نو امکان د الله تعالی باطل دی ولې ځکه ممکن محتاجي او الله محتاج نه دی دلیل د ملازمي هلکه که د الله تعالی دپاره اجزای تحلیلیه راشي نو بیا څه لازم دی چې الله تعالی به بیا واجب نشي په دې باندې پوهېږي ورته ځکه چې اجزای تحلیلیه دا دلیل په طرز د قیاس اقترانی کې دی ښه داسې وایه وایي ځکه اجزای تحلیلیه دا په مابین د صرافت بالقوه او په مابین د محوزت بالفعل کې دي مقصد باندې پوهیږو انشاءالله خو الفاظ یې ور زده کوي اجزای تحلیلیه په مابین د صرافت بالقوه او په مابین د محوزت بالفعل کې دي او کوم شیان چې په مابین د صرافت بالقوه او د محوزت بالفعل کې وي هغه واجب نسی کېدی نو اجزای تحلیلیه واجبه نسی کېدی نو چې اجزای تحلیلیه واجب نسو نو اوس که اجزای تحلیلیه د الله تعالی د پاره راسي نو خو الله تعالی بیا واجب نسو ولې چې جز واجب نشو نو خو کلم بیا واجب کېدلی نشي په ایمان وای نو که د الله تعالی د پاره اجزای تحلیلیه راشي نو بیا به ذات د الله تعالی واجبه ونه ګرځي ما ته وګوره صغرا ترازو کنه صغرا دا ده کنه چې اجزای تحلیلیه په مابین د صرافت بالقوه او د محوزت بالفعل کې دي صرافت بالقوه څه ته وایي صرافت بالقوه دي ته وایي چې یو شی من کل الوجوه بالقوه موجودي بالفعل نه چې یو شی من کل الوجوه بالقوه موجود وي بالفعل نه وي موجود پوهېږي انشاءالله او محوزت محض نه ده ماضي موږ تاسو پښتو کې وایو ماضي محوزت د چا نه ده محض نه ده دا محض په معنا د صرف سره ده پښتو کې موږ تاسو نه وایو ماضي داسې وکړه محوزت بالفعل څه ته وایي محوزت بالفعل ته وایي چې یو شی من کل الوجوه بالفعل موجودي پوهېږي انشاءالله صرافت بالقوه څه ته وایي شابسي صرافت بالقوه دي ته وایي چې یو شی من کل الوجوه بالقوه موجودي صرافت بالقوه څه ته وایي چې یو شی من کل الوجوه بالقوه موجودي او محوزت بالفعل څه ته وایي شابسي بالفعل موجودي چې یو شی من کل الوجوه بالفعل موجودي مړی لن به داسې ووایو که نه چې اوس ما او تا چې دا ده بالمحوزت فعلي بالفعل موجود یو که نه او هغه چې صرافت بالقوه وي که نه لکه هغه کس
چې واده یې هم نه کړی کوژده یې هم نه کړي د هغه بچیان چې دي دا صرافت بالقوه کې دي. دا چا کې دي؟ صرافت بالقوه کې دي چې نه واده شته نه کوژدن شته هېڅ شی هم نشته، نو دا صرافت من کل الوجوه بالقوه دي بالفعل دي. پوهېږې؟ پوه شولې خیره؟ پوه شو اوس؟ ښه نو کو صغرا ته اوس راسه اجزای تحلیلیه نه صرافت بالقوه پکې دی او نه محوزت فعلي پکې دی، بلکې د دې تر بین دي، د دې تر چی دي؟ بین دي. ولې؟ ګوره که اجزای تحلیلیه چیرته موجود شي په صرافت بالقوه سره کنه، نو بیا به لازم شي صدق د قضیې موجبي بغیر د وجود د موضوع نه متوجه شي. بیا به لازم شي صدق د قضیې موجبي قضیه موجبه نه ده، قضیه موجبه چې موجود صادقیږي کنه موضوع به خامخا چی وي؟ هو ما ویل زید قائمون، هغه د زید موضوع دی، زید موجود دی کنه. نو صدق د قضیې موجبي دا تقاضا د چا کوي؟ وجود د موضوع کوي. یو سالبه ده، سالبه چې د دې صدق تقاضا د وجود د موضوع نه کوي. ما داسې ویلې زید لیس بقائم، د دې د صدق دوه صورت دي. یو دا چې زید وي خو قائم نه، محمول ورنه سلبي، یعنی موضوع موجوده وي خو محمول ورنه سلبي. او بل دا چې لسره موضوع موجوده زید لسره وینه دلته ما ویل چې زید لیس بقائم، دام صادقه ده. خو البته د موجبي قضیې چې د صدق هغه تقاضا د چا کوي؟ د وجود د موضوع کوي. نو که چیرته دغه اجزای تحلیلیه دا صرف بالقوه شي، یعنی من کل الوجوه دا بالقوه موجود شي، بیخي شایبه د فعلیت پکې نه وي، نو بیا به لازم شي صدق د قضیې موجبي بغیر د وجود د موضوع نه. ولې؟ ځکه دغه اجزای تحلیلیه دا موضوع د قضیې موجبي واقع کیږي، دا موضوع د قضیې موجبي واقع کیږي. مثلا شوي ثلث هذا الجدار یساوي نصف هذا الجدار، دا شويه د دې دیوال هغه ثلث د دې دیوال د نصف سره برابر دی. ثلثو هغه ده موضوع واقع شو کنه، په ایمان وای پوه شو لخيره. نو ځکه اجزای تحلیلیه چې دي کنه دا صرافت بالقوه کې نه دي، او اجزای تحلیلیه چې دي کنه دا محوزت فعلیم پکې نشته. محوزت فعلی خدا معنی چې من کل الوجوه بالفعل موجود شي، اجزای تحلیلیه هم داسې نه دي چې من کل الوجوه بالفعل موجود وي. ولې؟ ځکه که چیرته اجزای تحلیلیه چې دي دا من کل الوجوه بالفعل موجود شي، نو بیا به لازم شي وجود د امور غیر متناهیه په هر جسم کې، ځکه اجزای تحلیلیه په هر جسم کې غیر متناهی دي. خدا نه معنا چې غیر متناهی بالفعل موجود دي، په معنا د لا تقف عند حد سره، په معنا د چا سره؟ په معنا د چا سره؟ لا تقف عند حد سره. یعنی د هر یو جسم انقسام کیږي داسې اجزاو پورې چې تر حده پورې نه ودرېږي، تر حده پورې نه ودرېږي د حکماو په نسبانه. په دې باندې ورسېد ان شاء الله پوه شوي. نو ځکه اجزای تحلیلیه نه صرافت بالقوه کې دي او نه محوزت فعلي کې دي، بلکې د دې دواړو ترمنځ دي. د دې دواړو ترمنځ څنګه دي؟ څنګه؟ د منشي په اعتبار سره بالفعل موجود دي او د ذات په اعتبار سره بالقوه موجود دي. د منشي په اعتبار سره بالفعل موجود دي او د ذات په اعتبار سره دا دیوال د دې دیوال د اجزای تحلیلیه او منشه ده. ولی په دې دیوال کې موږ فرض کولای شو کنه ثلث ثمن ربع، نو دغه د منشي په اعتبار سره د اجزا بالفعل موجود شو کنه شو، ولی منشي موجوده ده کنه، خو د ذات په اعتبار سره دا بالقوه دي. د ذات په اعتبار سره دغه ثمن او ثلث وغیرہ دا په دې کې چي دي؟ په اعتبار د چا سره دي؟ نو هغه ده نه صرف بالقوه شو او نه صرف بالفعل شو، بلکې بین بین شو کنه. په ایمان په پوه شوي. نو صغرا ثابت شو کنه چې اجزای تحلیلیه په مابین د صرافت بالقوه او د محوزت بالفعل کې دي. په دې باندې ورسېدي. اوس کبرا تراشه الکه کوم شیان چې په مابین د صرافت بالقوه او د محوزت بالفعل کې وي هغه ولی واجب نسی کېدلی؟ وایي ځکه وجوب تقاضا د چا کوي؟ د فعلیت کوي. سړی وجوب تقاضا د چا کوي؟ یو شی چې واجب ګرځي نو هغه به بالفعل موجود وي. په ایمان یو دلیل تام شو کنه، تام شو لخيره ورسېدي. نو ګوره و ايضا امدغه لا يتصور له تعالی ما درته بار بار ویل دي وردلته تصور منفي کوي، خو دلته کوم تصور نفي کوي؟ تصور مطابق للواقع کني تصور د هر یو شي کیږي، او یا لا يتصور په معنا د لا يمكنو سره ده. لا يتصور په معنا د چا سره؟
و ايضا هم دغه رنګي لا يتصور ممکن ندي الله تعالی لره اجزاء داسې اجزاء ينحل وينقسم وانحلال او انقسام یو شی دی چې انقسام د الله تعالی وشي الیها دې اجزاء ته کل جسم لکه جسم لپاره شته که نشته دا دیوال فانها ولي ځکه دغه اجزاء چې دي کنه ينحل وينقسم الیها یعنی اجزاء تحلیلیه بین صرافه القوه ومحوزه الفعل فما بین د صرافت د قوه او محوزه د فعل کې دي او کوم شی چې صرافت د قوه محوزه د فعل کې وي هغه واجب نشي کېدلی نو فلا يتصور وجوبها نو ممکن نه دی وجوب د دې اجزاء نو بیا که چېرته د الله تعالی لپاره دغه اجزا راشي نو دا به غیر واجبي نو بیا به الله تعالی هم غیر واجب شي په ایمان پې پوه شوي سر پې خلاص شو انشاءالله راځي منهیې ته راشه قوله دا قول د شارح قاضي چې فلا يتصور وجوبها هلته یې ویلې که نه نو دی وی که نه اذ الوجوب يستدعي الفعلیة الصرفه همغه دلیل د کبرا دی ښه هغه دلیل له کبرا ده چې کوم شیان په مابین د صرافت بالقوه او د محوزت بالفعل کې وي هغه ولې واجب نشي کېدلی هغه ولې نو دی وی ولې اذ الوجوب يستدعي الفعلیة الصرفه وجوب چې تقاضا د چا کوي څه معنی کوم شی چې واجبي هغه به بالفعل موجودي بحسب التقرر والوجود دا دفعه دی اعتراض ده دا بحسب التقرر والوجود دا دفعه دی اعتراض دی ما ته وګورئ معترض وایي ته وایي وجوب چې دا تقاضا د فعلیت صرفه کوي یعنی واجب چې دی هغه به بالفعل من کل الوجوه هغه موجود وي نو بیا خو نعوذ بالله الله پاکم چې دی کنه دا واجب نشو ولې فعلیت صرفه خو په الله پاکم نشته ده صفات اضافیه د الله تعالی خو هغه بالفعل موجود نه دي مثلا احیا د زید ژوندي کول د الله پاک زید لره خو زید لا نه دی پیدا زید لا پیدا نه دی نو دا صفت اضافي د الله دی که نه دی دا بالفعل موجود دی یا مثلا اماته د الله تعالی زید لره یعنی موت د زید وجل د زید لا فی الحال ژوندی دی مرګ نشته نو دغه اماته د الله پاک زید لره چې دا صفت اضافي د الله ده دا بالفعل موجود ده نو ته څنګه وایې چې وجوب چې تقاضا د فعلیت صرفه کوي اشکال باندې پوه شوي نو دی جواب کوي حاصل دا دی وجوب دا تقاضا د فعلیت صرفه کوي په اعتبار د وجود د دې شي سره نه په اعتبار د صفات اضافیه سره نه په اعتبار د وجوب تقاضا د فعلیت صرفه د وجود د دغه شي کوي نه د اضافاتو نه د صفات اضافیه په دې ورسېږي احیا د الله زید لره اماته د الله زید لره خو صفات اضافیه دي که نه بحث تقرر وجود یو شوی په اعتبار د تقرر د وجود سره هغه تقرر وجود الممتاز عما عداه چې هغه ممتاز وي د ما سوا د دې وجود نه د الله تعالی وجود ممتاز دی که نه دی وكذا كل ما يتعلق بكمال ذاته ما توګوره وكذا كل ما يتعلق بكمال ذاته دا دفعه دی بل اعتراض حاصل اعتراض ده ما توګوره ته وایي چې وجوب چې دی کنه دا تقاضا د فعلیت صرفه کوي نو بیا خو په کار دا چې زید هم واجب شي مثال په تور باندې زید احمد محمود هر انسان باید څه شي واجب الوجود شي ولې ځکه دیم بالفعل موجود دی کنه دی بالفعل موجود دی فعلیت صرفه پکې شته په اعتبار د وجود سره فعلیت صرفه خو په زید کې مشته په احمد کې مشته ګوره اعتراض سره ته وایې چې وجوب تقاضا د چا کوي د فعلیت صرفه کوي باعتبار الوجود نو فعلیت صرفه باعتبار الوجود خو په زید کې مشته په احمد کې مشته محمود کې مشته خالد کې مشته پوهېږې که نه هغه د بالفعل موږ موجود یو که نه یو نو بیا موږ هم باید واجب الوجود شو حالانکه موږ واجب الوجود یو که ممکنات یو نو دی جواب کوي حاصل د جواب دا دی ما ته وګوره وجوب تقاضا د فعلیت صرفه کوي په اعتبار د وجود سره او په اعتبار د کمال د ذات د دې شي سره په اعتبار د کمال د چا سره ذات د دې شي سره د الله تعالی د ذات کمال موجود دی که نه دی چې هغه د الله تعالی د صفات کمالیه دي او د ممکناتو د زید او د احمد او د محمود هغه فعلیت صرفه به اعتبار الوجود خو پکې شته خو هغه کمالات د ذات پکې موجود دي بالفعل هغه صفات کمالیه بالفعل پکې ټول شته پوهېږي ولې زما ستا علم کلي دی زما ستا علم تام ده په بعضې شیانو باندې زما ستا جهل شته که نشته او دا جهل چې دی که نه دا غیر صفت د کمال دی که نه ده نو ځکه ما او تا چې شي واجب الوجود نه یو واجب الوجود به بالفعل موجودي په اعتبار د ذات سره او په اعتبار د صفات کمالیو سره او ما او تا خو به د ذات په اعتبار سره موجود یو خو د صفاتو د کمال په اعتبار سره موجود یو ولې زما ستا ټول صفات الکمال بالفعل شته
صحیح د موت به څومره علم ترلاسه کو خو بیا په بعضي شیانو باندې خو جهل لرو که نه لرو قدرت پر راکې د بعضي شیانو وي کې دا قدرت راکې شته خو د بعضي شیانو قدرت بیا نشته راکې دا مدرسه اوچتولی شو نه په دې باندې ورسېدې نو صفات د کمال زما ستا ټول شته نو ځکه واجب نه یو وکذا هم دغه شانې وجوب تقاضا د فعلیت صرفه به اعتبار تقرر کوي او کله ما د هر هغه شي د وجود تقاضا کوي یتعلق بکمال ذاته چې دغه تعلق د کمال د ذات د دې شي سره راځي فلا یکون شیء منه نو نه به یو شی د دې واجب نه بالقوه د واجب نه به یو شی بالقوه نه وي حتی صفات د کمال به بالقوه نه وي بلکې صفات د کمال به هم موجود په دې باندې ورسېد ان شاء الله وايضا هي لذوات هيولانيه بس دا دویم دلیل په دې باندې چې الله تعالی د لپاره ځای تحلیلیه نشته ځای تحلیلیه او پیجندل شو صرافت بالقوه پیجندل شو محوزه فعلی او بین مو پیجندل شو بس